بریالیتوب ناڅاپي نه دی. بریالیتوب هیڅکله ناڅاپي او تصادفي نه دی. البته دا ممکنه ده چې ښایي تاسو سره د ژوند په اوږدو کې چانس لږ ملتیا وکړي او په یو ښه موقعیت کې مو راولي، خو دومره دوام نه لري. بریالیتوب د هغه چا په برخه دی چې په خپلو چانسونو پانګونه وکړي او د خپلې ماتې د احتمال کچه کمه کړي. که د نړۍ مخکښو او تر ټولو غوره بریالیو کسانو ژوند مطالعه کړئ، نو متوجه به شئ چې هغوی له هیڅ څه دې مرتبو ته رسېدلي دي. له هغوی څخه ډېری یې یتیمان وو او په ډېرو کړاوونو سره یې ژوند تېر کړی او لوړې او ژورې یې زغملي دي. نو دا څنګه ممکنه ده چې په دومره بدو چانسونو سره هغوی دې پړاوونو ته ورسیږي؟ د دې پوښتنې ځواب ډېر ساده دی، ځکه بریالیتوب هیڅکله په تصادفي توګه نه رامنځته کیږي. بریالي کسان پرته له وقفو خپلې هڅې جاري ساتي، لوړې او ژورې زغمي او د ژوند ستړیاو سره مبارزه کول یې عادت ګرځېدلی وي. ډېر او دقیق کار او د ښو ملګرو شتون دوی دې پړاو ته رسولي دي. بریالیتوب تصادفي نه دی. هیڅ داسې څوک نشته چې پرته له هڅې او ذکاوته د بریالیتوب لوړو پوړونو ته رسېدلی وي. دا تاسو خپله یاست چې پرېکړه وکړئ چې په ژوندانه کې مو بریالي واوسئ یا ناکام. انتخاب له تاسو سره دی. هو، انتخاب یوازې له تاسو سره دی.